امام قرطبی رحمه الله پخبل تفسیر کی یو واقعه راوړي چې یو ورځ د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په مجلس کې یو انسان سخفه ناشتو هغه دې پوښتنه وکړه مالی اراک محزونا فلانیه ولې خفه ولې غمجنې ولې د طبیعت خراب ده هغه فرمایل جناب جاهلیت دور کې مې داسې یو کار کړی دی چې زه یریږم چې هغه کار به ماته معاف نشي نبی صلی الله علیه و آله وسلم ته پوښتنه کوي چې تا څه چل کړی دی وایي زه په سفر باندې وتلی وم واپس چې رالم زما لور پیدا شوې وه لور مې په ټولو ماشومانو کې ډېر حسینه ماشومه وه د هغه مور ما ته شفاعت وکړه چې دا یوه ماشومه ډېره ښکلې ده لاس ورله نه ورځي دا به ژوندی په خاورو کې نه دفن کې ما د مور شفاعت ومنه تر دې چې شپې او ورځې تېرېدلې چې هغه بلوغ ته نږدې شوه ما ته جاهلي غیرت رالی چې د دې جرګه مرکه پسې به څوک راځي دا زما غیرت نه برداشت کوي ما مور ته وویله چې دا ماشومه ماماګانو کره په شکر باندې ویم هغې راته وویله چې ظالمه دروغ وې ته دې ته چل جوړې او دا دفن کې ما ورته د الله په نوم باندې قسم وکړه چې هېڅکله داسې نه ده زه به دا بېرته راولم ما ماشومه د ځان سره روانه کړه یو دشتې ته چې لاړو یو دشتې طرف ته روان شو چې دشته کې مخکې روانو چې ماشومه په دې باندې پوهه شوه ویې ویله چې پلار د ماما د لیکور خو په دې طرف نه دی ما ځان چپ ونیو تر دې پورې چې یو کوی غاړې ته مې بوتله نهایت زیات جور کوی یو ځل دې ماشومې ته ګورم ماشومې له الله ښکلا او ښایست ورکړی زما د جګر ټوکړه وه زما زړه نه کېده چې زه دا قتل کړم یو ځل شیطاني غیرت او جذبه په ما باندې راتلله ویم چې اوس دې کوی ته ور وغورځوم یم دې سلسله کې اوسېدم یو ځل شفقت د پلار ولی یو ځل غیرت شیطاني همدغه و چې غیرت شیطانی غالب شو ماشومه به همداسې پړ مخې کوی ته وغورځوله ماشومه د کوی نه آواز کوي یا ابت لم قتلتنی یا ابت ما ذنبی یا ابت لم ضیعت امانت امی پلارا ولې دې قتل کړم زما پلاره زما ګناه څه وه پلاره د مور امانت دې ولې ضایع کړ د کور نه هم دا د کوی د تل نه هم دا غمجن آواز راخته چې زما جګر د هغې د وجې نه زخمي شو د لیوني په شانه د دې کوی په غاړه باندې ګرځېدم بالاخره چې آواز او د کوی نه هم دا آواز راکېږي چې پلاره ولې دې مړه کړم پلاره څه جرم مې و پلاره د مور امانت دې ولې ضایع کړ او زه همداسې یو لیوني په شانه د کوی په غاړه ګرځېدم تر دې پورې چې آواز ختم شو ما ته پته ولګېدله چې زما بچی وفات شو